دا چاپه خو تقریبا د شپې په 11 بجې باندې وه. بیا اتې وروره جانه دغه چې بعد د 11 بجې بعد اتې وروره راوله خو دغسې تعرض وکړو وروره جانه کلا یې وروره په راکېټو په توپونو په دغو زموږ خو دغسې ټلیفونونه چا راوکړو هغلته یو زموږ د اکا زوی و هغه ټلیفون راوکړو اتې وویلې چې کور غړي دې په شهادت رسېدلي دي شهیدان شوي دي. نو بس ما هغلته 2 رکعته لمونځ وکړو و الله پاک ته مې صبر وکړو چې هغه تا ته مې صبر کړی او له الله چې پرې راضي وي د الله په لار کې شهیدان دي د حق شهیدان دي. نو الله ته مې صبر وکړو او تر اوسه پورې ما له سترګو چې زړه نه درتللې الله ته مې صبر کړی. سم درته کومه چې اوس الله شاید د دې حاله وخت چې تقریبا یوه میاشت به زه څملستی نه یم پښې مې نه سوی غځولی داسې حالات یوه میاشت زه به دا بسترو ته ناست وم بس دا سوچ مې چې یا الله ما تا ته صبر کړی بل لوری دې ما نسته او ما له سترګو چې زړه نه ده کړې ما چې الله تا ته هم صبر کړی دی چې وځړم به څه وکړو. او د زړه در خو په هغه وخت کې کېږي چې مثلا مور درته ژوندۍ یا مور ته غېږ وکړي چې مور دې ما په وروڼه ولاړه یا پلار درته ژوندۍ پلار ته غېږ وکړي یا خور درته ژوندۍ نو چې هغه دې نه یې پاته بیا زاړې چاته الله د الله ته هم صبر کړی دی د الله چې به یې وسیله غواړو او الله دې راضي سي چې څه الله لیکلي دي الله په رضا باندې زه راضي یم الله دې ناراضه نه سي دا حقیقتي درته چې د الله په رضا زه راضي یم او الله دې ناراضه نه سي او الله ته مې صبر کړی او بدله به یې له الله نه غواړم او الله دې بدله په دنیا او په آخرت راکړي.